جادو دی نو دا جادو چې دی دا کلمات شیطانیه دي شیطانی کلمات یو ظالم بدبخت یې ووایي زموږ په دې ملکونو کې ډېر خواره دي اشتهارات ورکوي باقاعده کال جادو کا ماهر دا چې اسلامي حکومت یې زوړندی داسې خلک دا خلک به ورک خو چونکې اسلامي حکومت خو شته دی نه حکمرانان ځان له جاهلان دي یا په خپله پیر پرسته دي او لغړېږي په دربارونو کې شالونه پې غوړوي او سجدې لګي دربارونو ته ګیله د چا نه کې غرض مې دا دی داسې خلک چې دا گندونه او شیطانت یې په دې امت کې خور کړی دی شرکی کلمات کفری کلمات وایي څوک چې دا جادو کوړې منترې کوي د کې ایمان نه یي ګوره د کې ایمان نه یي ځکه کوړې منترې او جادو د کفر دی سورې بقره پې دلیل دی وما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر دا شیطانی علم دی او د کفر کار دی نو دا شیطانی کلمات د دې د لاسه یو باطل شی دی خو انسان پریشانه کوي امتحان دی جادو د دې اثري خو الله رب العالمین د دې په مقابل کې خپل کتاب را لېږلی الحمدلله یو طرف تر شیطان کلام بل طرف ته د رحمان کلام دی نو د رحمان کلام تر شیطان کلام بیا ټینګېدی شي نشي ټینګېدی ته قرآن سره خپل تعلق جوړ که روزانه تلاوت کوه اذکار کوه د دې اهتمام خاص کر اخري صورتونه دا وایه الحمدلله الله رب العالمین به ستا حفاظت کوي الله به دې حفاظت کوي خاص کر دا سلور قل نه دي قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس زبردست قله ده د حفاظت دپاره او دا بیا خاص کر په دې کې د آخري دوه معوذتین چې ورته وایي او بیا دا خاص کر دا درې صورتونه سوره اخلاص قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هر شپه دا درې واړه صورتونه ولوسته لاسونه به دواړه داسې جوړی کړه او لږې غوندې لاړې به ورسه ملګرې کړې داسې به پکې ور دغه کړه او سر نه به یې شروع وکړله کم ځای پورې به چې لاسونه مبارک رسېدل په بدن باندې به دا راښکل درې ځله دا اعمال موږ نه کوو زموږ ځوانان دي زموږ خلک چې وده کېږي دې وخت کې که مشران دي او که ځوانان دي هر چا دا شی را پیدا کړی موبایل ځان نه خبر هم نه یې غوږ کې هغه هینډ فري ورکړی پې ودی پته نه چې څه شی ګوري او څه اوري قرآن خو موږ ونه وایو چې په هغې وده شو بس بیا راته ټینشنونه هم لګي او بیمارۍ هم لګېږي او قسمه قسم مصیبتونو کې گرفتاریږو په کار موږ تاسو له دا ده چې د دې اذکارو خصوصي اهتمام کو سړی وده کېږي د خوب په وخت کې چې کوم اذکار دي د دې مکمل اهتمام د سار اذکار د دې اهتمام د ماښام اذکار د دې مکمل اهتمام پابندۍ سره او دغه رنګه بعضې اذکار هغه داسې دي چې انسان د هغې د لاسه له ډېرو غټو غټو مصیبتونو او حوادثونه الله تبارک وتعالی بچ کوي قرآن کې الله رب العالمین د هغې تذکره کړې د یونس علیه السلام واقع ته وګوره کنه چې کله هغه په هغه دریاب کې وروغورځولو یونس علیه السلام کشته یې والاو او بیا مئی تیر کړو ژوندی او قرآن کې الله رب العالمین فرمایي چې په تیارو کې وایي ما ته آواز وکړو فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین درې تیارې وې یو د شپې تیاره وه یو د دریاب تیاره وه د اوبو او درېیمه د مئی د خېټې تیاره وه په دې درې تیارو کې هغه دا کلمات ویلي دي چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین به دا کلمات ویلي دي او د دې د وجې نه الله تبارک وتعالی د هغه غم نه او د هغه مصیبت نه ورله څه ورکو نجات ورکو